دریم نمبر خبره معزز یو مریضی دا غیت طاعون وای. طاعون او وبا کې لږ فرق دی. یو کلی کې طاعون پیدا شو او یا وبا مریضی پیدا شو. طاعون څنګه مریضی ده؟ طاعون داسې مریضی ده چې دا د انسان په دې بدن کې غوټې پیدا کیږي او غوټې د انسان په هغه اندام کې پیدا کیږي چې کم کمزور وي. مثلا غوږ دی دا نازک دی، مرۍ ده نازکه ده، پزه ده نازکه ده، سترګې دي نازکه ده، سټ دی د دې عام په بدن په نسبت دا نازک دی. نو نازک ځایونو کې داسې غوټې پیدا شي، دې ته طاعون مریضي وایي. دویم نمبر وبا ده. نو وبا هغې مریضۍ ته وایي چې دا مونږ او تاسو کومه ساه اخلو د فضا کې چې کم باد دی نو دې کې فساد پیدا شي. نو دا که ته تیری نو ستا مریضي پیدا کیږي، که زه تیروم زما مریضي پیدا کیږي. دا عامه هوا او دا فضا فاسد شي او د میکروبونه ډکه شي. حالانکه د الله جل جلاله قانون نه دی. دا وبا د دفع دپاره الله دا مچان پیدا کړي. دا مچان، ماشي، لړمانان، ماران دا علاج دی د وبا. دوی لګیږي او دی هوانه زهریله مواد راغونډي، زهریله مواد راغونډي او بے تیری. نو ځکه لړم کې زار پیدا کیږي. لړم کې زار بل ځای نه وي، هم د دې هوا نه راغونډي. مار کې زار پیدا کیږي، په دې ماشي کې زار پیدا کیږي، مچۍ کې زهر پیدا کیږي. داسې مچان دا ټول عالم په دې لګیا دی چې د انسان علاج وشي. انسان چې کومه هوا خپل پړپوسته تیری چې دا پاکه پاتې شي او دې کې جراثیم پاتې نشي. دې وجه نه دې زمانه کې آبادي ډېره شوه. نو چې آبادي ډېره شوه ماران لړمانان هم کم شو او ماشي هم کم شو. نو مریضۍ ډېرې شوې ځکه هغه شیونه چې الله کم پیدا کړي د دې فضا او د هوا د پاکوالي دپاره هغه کم شو او ختم شو. نو چې هغه ختم شو نو مریضي هم ډېره شوه. دې وجه نه که موږ او تاسو کلی پرېښو د غره لمن ته لاړو، کوم ځای کې چې آبادي کمه ده یا د غره په څوکه باندې اوسېږو، هلته بیا زر نه مریضېږو. که فکر مو کړی ډېر خلک چکر ته ځي چې د غره لمنې ته به لاړ شو، ځان سره دیګ بخار او غوښه او شوینه ویسي او ډېر خوشحاله یو تر و تازه یي. ولې؟ هلته ماران او لړمانان او ماشي وغیره ډېري. نو هغه فضا پاکه یا هغوی ته هغه زهریله میکروب مواد راغونډ کړي. نو خلاصه دا ده چې یو کلي کې طاعون مریضي راغله او یا وبا مریضي راغله، نو دی کلي ته ورتګ پکار دی که نه؟ نو نه دی پکار. د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم صحابي دی اسامه ابن زید رضی الله تعالی عنہ نوم دی. دی فرمائی ما د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم نه اوریدلی دی الطاعون رجس او عذاب ارسل علی بنی اسرائیل. طاعون رجس دی یا عذاب دی. دا دراوی خپل شک دی چې رسول الله مبارک رجس ویلی او که عذاب ویلی. معنا د دواړو یو ده. مقصد دا دی چې رسول الله مبارک فرمیل طاعون یو عذاب دی، الله په بنی اسرائیلو لیږلی. راوی و یہ بنی اسرائیل ویلی دی، یہ بل لفظ ویلی دی علی من کان قبلکم. نو حضور فرمایل چې کله تاسو خبر سوئ چې په فلانی ځمکه کې طاعون دی نو فلا تقدموا علیه، تاسو دې کلي ته مه ورځئ. او چې کله په داسې ځمکه کې پیدا شي وانتم بها چې تاسو دې کلي کې خپله اوسېږئ
فلا تخرجوا فرارا منه، نو بیا د دې کلي نه بیا موزئ چې تیښته کوئ د طاعون نه. یو کلی کې وبا مریضي راغله، طاعون راغی، نو رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم فرمای تاغې ته مو ورځه، او که کم کلی کې توسې دی او دلته پیدا شو نو بیا د دې نه وځئ ما، د هغې حکمت درته بیا وروستو زه وایم. رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم بنی اسرائیلو خبره کړې وه چې طاعون په بنی اسرائیلو راغلی، نو بنی اسرائیلو متعلق علما ډېر واقعات وایي، اوس کاغې ته ځم بیا به رانه خبره اوږده شي. خلاصه دا ده چې کوم کلي کې مریضي د طاعون پیدا شوه، یا د وبا یا د خارخ مریضي، هغې ته جرب وایي، خارخ مریضي پیدا شوه یا جزام، دا ټول هغه مریضۍ دي چې په احادیثو کې راغلي دي او دا عامې ډېر خلک په دې باندې ګرفتارېږي، نو داسې کلي ته ورتګ نه دی پکار، او که کم کلي کې پیدا شو نو د هغې نه بیا تیښته نه ده پکار. زمونږ شریعت مونږ او تاسو منې کړي یو چې کم کلي کې داسې مریضي پیدا شوه تختې به هم نه، چا راته ووي ارزان قیمت کې په یو کور کې یو سړي ټوخی وکړ مرۍ خرابه شوه او ټول خلک د دې کور نه وتښتېده. ما یې د هغه وراره نه پوښتنه وکړه د تره دې څه حال دی؟ وی قسم دی که مونږ ته خبر یو، په هغه ورځ چې را تښتېدلي و بیا مو نه دی لیدلی، مړ دی که ژوندی دی وی د دې نم نه یو خبر. نو دا زمونږ شریعت کې بند دي، ها تښتئ مه، چې ورور مو مریض شو، پلار مو مریض شو، خپلوان مو مریض شو، هسې نه چې هماغه کټ کې پرېږدئ او تښتئ، چې خپل کار کوه. تیښته زمونږ په شریعت کې بنده ده، خو دې کور ته دی او دې کلي ته دی عام خلک نه راځي، نور تیښته هم بنده ده. دا زمونږ شریعت کې دا ناروا دي چې څوک مریض شه او ته ترې تښتې، و د خدای بنده مریض نه چې وتښتي به څه کوي؟ هغه به اوبه راغستلو والا سړی نه، د دوا ورکولو والا سړی به نه، د پښو زور کولو والا سړی به نه، او که دا مړ شي دې ته به غسل څوک ورکوي؟ دا به څوک خښئ؟ نو تاسو چې تښتئ نو دا مریض به څوک سنبالئ؟ او مړی نو زمونږ شریعت دا بند کړی دي، ته به نه تښتې، په دې نیت باندې به نه تښتې چې زه د دې مریضۍ نه خلاص شم. که دوا ورته راوړې، علاج ته ورځې بازار ډاکټر ته، نو دا بیا مشکل نه لري. څلورم نمبر خبره، یو کلی کې چې طاعون پیدا شي، وبا مریضي وغیره، د دې کلي نه وتل څنګه دي؟ نو ما تاسو ته وی چې دا ناروا دي. حافظ ابن حجر صاحب د وتلو 3 صورتونه وایي. یو صورت دا دی چې سړی د دې کلي او د دې کور نه ځکه تښتي ځان د مریضۍ نه خلاصوي، وایي چې ځکه تښتم چې ما ته دا مریضي ونه لګېږي، نو دا زمونږ په شریعت کې بند دی او دا ناروا دی. دا سړی ګنهګار دی که د کلي نه وتښتي. بني اسرائیلو قصه مو اورېدلې ده، یو کلي کې وبا مریضي راغلې وه یا طاعون مریضي راغلې وه، کلیوال نه و تښتېدلي، نو ډېر خلک پکې مړه شو. خپلو منځونو کې فیصله وکړه که کال له بیا دا مریضي راغله دې کلي نه به تښتو، نو وتښتېده 80,000 نفر د کلي نه وتښتېده. قرآن کریم قصه لیکلې ده، الم تر الی الذین خرجوا من دیارهم وهم الوف حذر الموت. 80,000 نفر یا 20,000 یا 40,000 دا وتښتېده، وایي چې موږ مریضۍ نه مرګ نه وتښتو. یو کنده کې ناستو، جبریل علیه السلام پې راغی، یو خطرناک غاګ یې پې وکړ، ټول یې مړه کړ. بیا یو پیغمبر و حزقیل علیه السلام یې نوم دی، هغه چې دا مړ یې وکړ دعا یې وکړه خدای دا روغ کړي. بیا الله روغ کړه، خو رنګونه زیړ وو او د مړو غوندې وو. بیا په خپلو نیټې باندې مړه شو. نو الله ورته وښوده چې په تیښته د مرګ نه نه خلاصېږي. خو که څوک د دې وجې نه تښتي چې زه مرګ نه خلاص شم او مریضۍ نه، دا زمونږ په اسلام او شریعت کې بند دي، دا ناروا دي. دویم نمبر،
یو سړی دی د کلي نه روان دی زم مثلا جلال آباد ته ځم او بیک میک وغیره تړلی دی او اتفاقا کور کې مریض پیدا شو د خو اراده پرون کړې وه مریض اوس پیدا شو بیک او بستره تړلی ده دا چې د دې کلي نه ځي نو دی ګنهګار دی که نه ولی د د نیت خو د مریضۍ د تیښتو نو بلکې د د نیت دا و چې جلال آباد کې یا بل ولایت کې مې کار و نو زه ځم نو اگر که ظاهري صورت د تیښتې د مریضۍ نه ښکاري خو دا تیښته زموږ په شریعت کې بنده نه ده دریم نمبر صورت دا دی یو سړی دی او هغه ته ضرورت پیښ شه بل کلي ته او د ده چې څنګه ضرورت پیښ شه کلي کې مریضم پیدا شه مثلا کورونا ووهه دی وی هلکه 2 کاره به وشي یو خو به هغه کار وکمه او دویم دا دی چې مریضي پیښه شوه د دې نه هم تېښته پکار نو په دې خپل نیت کې 2 شیونه شریک کړل یو یې هغه ضرورت شریک کړه چې مخکې نه اراده وه او دویمه دا چې اوس یې پکې دغه نیت د مریضۍ مو که نو په دې صورت کې دا تیښته او دا تګ روا دی که نه ناروا دی دام روا دی هغه تیښته ناروا ده چې خالص نیت د ده د فراري د مریضۍ نه او که د دې فرار سره بل شی یو ځای کړی دا ورباندې بیا نه ګنهګار نه پنځم نمبر کله کله څوک داسې وایي چې مولانا صاحب ته وایې چې کوم کلي کې مریضي پیښه شوه نو د هغې نه مه تښته نو د صحابو په دور کې خو یو قیصه شوې ده او صحابه د هغې ځای نه وتلي دي نو هغه قیصه درته کوم د عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ زمانه وه عمر فاروق صاحب خپل وزیر دفاع ته ابو عبیده ابن جراح رضی الله تعالی عنہ ته خط ولیږه خط کې ورته ولیکه چې زما دا خط دې ولسته نو دا ګدمه د لاس نه مه جدا کوه متصل را روان شه چې تا سره مې کار دی ابو عبیده ابن جراح رضی الله تعالی عنہ ته چې کله دا خط ورسېده او هغه ورته لیکلي و چې زر راشه هغه ورته د خط په شا ولیکه چې قربان ستا د امر تابعداري خو په کار ده خو زه د مسلمانانو سره په مجلس کې یم او د هغوی سره په جنگ کې شریک یم نشم کولی چې دا مجاهدین صحابه پرېږدم او تا ته درشم نو قربان درتلی نشم درتلی خو خط کې ورته دا لیکلي چې تا دا مسلمانان په داسې ځمځای کې دیره کړي دي چې دې کې اوبه نشته واښه نشته د مالونو د خوراک انتظام کم دی ته مهرباني وکړه دا ځای پرېږده او چېرته ښه ځای کې دیره شئ او هلته لاړ شئ په دې ځای څه کوئ مثلا داسې ډاګ لکه زمونږ استاسو دا ډاګ چې دا ټوله تیږه ده او په دې کې واښه نشته اوبه پکې نه انتظام نه نو عمر فاروق صاحب ورته وویل چې د دې ځای نه دا مسلمانان پورته که او ښه ځای ته یې بوځه ابو عبیده ابن جراح رضی الله تعالی عنہ ابو موسی اشعری رضی الله تعالی عنہ ته وویل چې مسلمانان تیار کا او د دې ځای نه پورته که مخکې دوی چې کله مسلمانان را پورته کړه او ښه ځای ته یې بوتله ابو عبیده دنو ابو موسی اشعری رضی الله تعالی عنہ خپل کورنۍ را جمع کوله او ابو عبیده صاحب صحابه تیارول دې تیاری کې مریضي پیښه شوه طاعون په دې حالت د تک کې طاعون پیدا شو نو ټول صحابه هغه ښه ځای ته بوتله نو طاعون ختم شو نو کله کله سړی دا کیسه دلیل وای چې یو کلی کې مریضي پیښه شوه نو د هغې نه تخته او ځکه چې دا صحابه تلي نو د هغې جواب حافظ ابن حجر صاحب وایي نه
دا د دوی د تګ اراده د طاعون نه مخکې وه ځکه دا ځای صحیح نه دا طاعون خو د دوی د تګ په وخت کې پیدا شو نو د ابو عبیده صاحب او د صحابهو تګ دا د طاعون نه د تیښتې نه بلکې اول اراده د تګ و او بعد کې طاعون پیدا شو نو خلاصه دا راووته چې د تیښت چې د یو سړي د یو کلي نه خالص د مریضۍ د تیښتې مقصد نه او مقصد بلی او د دې کلي نه ځینو خیر دی تاسو مشهوره واقعه د علماو نه اورېدلې ده څه منافقان مدینې منورې ته راغله هغې ته عرنیین قبیله وایي یو بل ته وی ځان به مسلمانان معرفي کو رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم برا سره ډېر احسانات وکړي مدینې منورې ته راغله وایي موږ مسلمانان یو او پتا مو ایمان دی رسول الله مبارک ته هغوی ډېر اعزاز وکړ و مدینه منورې دا هوا پې صحیح رانغله خېټې وپړسېدې او تبې ورباندې راغله نو رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم ورته وفرمیل تاسو د مدینې منورې نه باندې وځئ اول ته د زکات اوښان دي د هغوی تشې متیازې مو وچیکئ او شودې مو وچیکئ نو ښه به شئ نو رسول الله مبارک د مدینې منورې نه باندې وویسته نو دا تیښته نه وه د مریضۍ نه بلکې دا وتلو د علاج دپاره که یو سړی د علاج دپاره وځي نو بیا مشکل نشته د علاج دپاره وځي نو بیا مشکل نشته پنځم نمبر شپږم نمبر دا موږ او تاسو چې شریعت منع کړی چې کم کلی کې مریضي راغله د دې نه به تښتئ نه په دې کې څه حکمت دی نو دې کې علما حکمت دا وایي چې یو سړی یو کلی کې اوسېږي او هغې کې مریضي ده او دا د دې خپل کلی نه وتښتې د بل کلی ته او اتفاقا هغه کلی کې مریضي راغله نو هغه کلی خلک به څه وایي دا سړی ځکه دا زمون کلی ته مریضي ځکه راغله چې دی راغی نو دې سره به د ده عقیده خرابه شي حافظ ابن حجر صاحب وایي لکه موږ او تاسو وایي دا خلک د ایران نه راغله او دې کلی ته د ایران نه راغله نو ځکه مریضي راغله یا وایي د هرات نه راغله یا وایي دا د فلاني کلی نه راغله نو ځکه موږ ته مریضي ولګېده نو زمونږ شریعت وایي کم کلی کې چې مریضي پیښه شوه تخته مه د دې کلي نه مه وځه ولې که ته بل کلي ته لاړ شي او الله پاک هلته اتفاقا دغه مریضي پیدا کي نو خلک به وایي ده راوړه نو دې سره زمونږ شریعت وایي عقیده دې خرابېږي نو دې دپاره چې د خلکو عقاید خرابه نه کې ته د دې کلي نه مه وځه دویم حکمت پکې دا دی چې اوس مې درته ووې چې دې کلي کې مریضان پیدا دي او تم ته تختی او زم تختم د دې مریضانو حفاظت به څوک کوي دا که مړ شي دا به خښئ څوک بله دا مسله ده چې یو سړی د کلي نه تختی نو دا د کلي نه تیښته خو یو قوت غواړي پیسې غواړي موټر غواړي خرچه غواړي نو ته خو مالدار او قوي وي تا سره خو روپۍ پیدا شوې مثلا د هرات نه راوتښتېدې خو یو غریب سړی دی فقیر او مسکین هغه چې د هرات نه کابل ته راځي د هغه خو ډېرو روپۍ لګېږي هغه به هلته ډېر ناامیده شي او وایي به خدایه که ما له دې روپۍ راکړی وی خو زه به هم تښتېدلی ومه ګوره ده ته دې ورکړې دا لاړه نو د ضعفاو د کمزورو خلکو زړه به مات شي نو زمونږ شریعت وایي هغه کلی مه پرېږده